بسم الله الرحمن الرحيم. The control panel file explorer option اخیری درس وای مونږ او تاسو درس هم پکې ویلې دلته ویو کې اخیری سو کمانډونه دلته ویو کې پاتې وو او لغونه د سرچ کمانډونه پاتې ها دا خو ویلې وکنه automatically type in the box search box دا ویلې و دا وای navigation pen ګوري دلته دا اول څه شي ده ګور اول دلته راځي سي always show available status دا ان کدا سکله ان کو ګوره دا چیرته زی دلته دا د نتورک راځي ښه سکله کمپیوټر پر نتورک کې بل یو سره وصلي بیا دلته کوم شین س نوې شین راغلی هغه ټول تا تخي سکله دا انتخاب دا ایسته ګوره مثلا بیا ورته انتخاب کې ګوره دلته راځي سو دوه انتخاب کې ور چي وای نتورک نشته یعنی دغه کمپیوټر بل کمپیوټر سره وصل نه ده دلته دا وصل سي او هغه کوم نوې شان سره غلې هغه موږ تاسو ته وخی رازو دلته فولډر اپشن ویو کی نور چي دي ګوري دا ایسته کا پکارم نه صحیح ده هم ګوره هغه نتورک نشته دا ایسته دلته رازو فولډر اپشن ته کتر بل چې دا expand to open folder دا سکله انتخاب کې څه کار کوي ګوره دلته انتخاب کړه هر یو فولډر سے تخلاصې هغه expand کوي درته یعنی خلاصې په تاسو مثال دلته راځم کلوز دلته کوم هغه تراغلمه نیو ویلیو ګوره ټول فولډر دلته خي ګوره ټول دلته خي څومره فولډر سره راغلي دي ښه دا غوندو خاطه کا ګوره دا څومره فولډر پدې کې او کزه دلته راځم دا ډي آی ټي خلاصوم بیا څه کار کوي ګوره دلته د ډي آی ټي کې دا نور فولډر کوم فولډر په منځ کې سي دا خلاص کړی دی ټول کبل فولډر خلاصې دا ورته خلاص ک سکه بیا بل خلاصې یعنی ای ډرایو کې ډي آی ټي بیا لرنینګ اف فوټوشاپ دا ټول خلاص کړی دی ها دلته راځو موږ تاسو ویو ته کدا ایسته کو بیا څه کوي بیا امدا فولډر نه خې موږ تاسو دا تیسته کا ها څنګه دا ور ټول کلوز چې سو کلوز سو دلته بیا نه خې چې کله ته هر چرته دلته مزه ګوره هلته نور نه خلاصې کوم یو چیرته دی راځو بل اپشن چې ده شو all folders ټول فولډر یې وخی دلته ګوره د باندې کلیک وکړه دلته ټول فولډر یې ښیي ګوره دلته څومره ډېر فولډر دي فولډر یې مخکې کم اوس نور فولډر هم دلته ښیي دلته لاندې راسه ګوره دا اوکې ورته وایه دا چې سو ګوره حالا جدول دا دغه فولډر دی لایبرري دا نیټورک دا کنټرول پانل دا څومره زیات دا نور دغه فولډر یې دا ټول دلته ښیي که زه وایم نه دا فولډر یې مخکې دلته راسه شو فولډر ته ایستک اپلای سو بیا چې سو لاړل څومره پات سو مغلق پاتیا فولډر نه بل چې بل لایبرري دا ګوره دلته لایبرري نشته دا څه کله انتخاب کې ته لایبرري وخی دلته لایبرري راځي ګوره دا چې سو دا لایبرري دلته راغی او کدا ایسته کې هم دا لایبرري بیرته ځي دلته نشته لایبرري دا خو اسانه ده نو دې باندې خو پیږي بل راځو سرچ سرچ څه کار کوي سکله مونږ تاسو په کمپیوټر کې سرچ کوو یا پلټنه کوو کنه یو څه شی پیدا کوو په کومه طریقه باید سرچ دا پلټنه باید په کوم طریقه باندې ګوره دلته چې وای ډونټ یوز د انډیکس when searching file folder for system file ګوره سکله ته سرچ کوي دغه انډیکس فولډر دا مخه یا دلته کدا انتخاب وي انډیکس څه ته وای انډیکس نخې ته وای نشانی ته وای انډیکس چیرته دا ګوري یو نیم وخت کوي چې هغه انډیکس کې ښه دا فایلونه ته انډیکس کې یعنی په نخښه کې د دې لپاره هغه کله انتخاب کې دا انډیکسینګ اپشن ده سدي چې ته کوي چې انډیکس کې دا په نخښه کې دلته ګوره دلته راځي ورته دا نور هم دغه کوي چې ورته ته چې کې دا انډیکس کې دی جنا یعنی په نخښه کې چې آل ته ګوره کغه اپشن انتخاب دغه انډیکس ځایونه څه دي دا بيخي
پلټنه نه کوي دا ځای بیخي نه پیدا کوي په سرچ کې. داسې کله انتخابي یعنې ته کله سرچ کوي یو فایل په هغه فولډرونو کې دی چې تا انډیکس کړي دي په نښه دې کړي دي هغه بیا تا ته نه ښکاره کوي هغه سرچ کې نه باسي درته. او چې کله دا بیا انتخاب نه وي بیا څه کار کوي بیا په سرچ هغه هم درته باسي کوم ځای چې انډیکس شوی دی که نه دی انډیکس شوی ټول سرچ په سرچ کې درته باسي. بل شی ده include system directories. دا هغه فولډر چې ډایرکټري آیکن ده کنه سیستم ډایرکټري دی. سیستم ډایرکټري موږ تاسو ویل کنه چې ډایرکټري آیکنونه په څو بخش دي سیستم کاستم دی کنه دا سیستم کدا انتخابي چې کله ته سرچ کوي سیستم ډایرکټري سي دي کوم فایلونه کوم آیکنونه چې سیستم آیکن دی کنه په هغه کې کوم معلومات هغه درته باسي یعنی په سرچ کې الته یې هغه درته ښکاره کوي درته باسي. او چې کله دا انتخاب نه وي هغه درته نه باسي هغه څه کوي په سرچنګ کې تا ته نه باسي. بل څه ده include compressed file. موږ تاسو کمپریس موږ تاسو بل ورځ ویل کنه انکریپټ او کمپریس وو رنگونه یې بدلول ورته کنه رنگ انکریپټ هم څه هغه قلف ور باندې راغی به رنگ تغییر شو کنه کمپریس کې تغییر شو هغه کمپریس یا بل زپ فولډر دی. زپ فولډر او فولډر استکوي هغه کوډ ورته ورکنه د فولډر په بخش کې موږ تاسو ویلې درې رقم موږ تاسو نارمل بریفکیس فولډر زپ فولډر درې رقم فولډر وکنه مخکې مو ویلې انا کمپریس فولډر سي کنه په هغه کې کوم شی یعنی هغه درته باسي صدا انتخابي او که انتخاب نه وي بیا نه باسي. بل شی ده always search file name and contents. ګورئ د فایل نوم هم سرچ کا خو کانټینټ هم سرچ کا دا ډېر ښه ده ګوره ډېر ښه آپشن ضرور آپشن ده. داسې کله انتخاب یي څه کار کوي ګوره اوس انتخاب نه ده دلته زه راځم یو فایل جوړم ښه د دې کارکټ شی ده دلته راځو طور د مثال دغه ډرایو کې دلته کته راځم ګوره دغه حامد ده دا یو فایل ده ویب مایس ګورم هیڅ هم نه ده طور مثال دلته لیکم سے احمد is at home. صحیح ده احمد په کور کې ده دا ایستک دا سیف کړ دلته سیف شو. اوس دلته چې کله سرچینګ زه کوم کنه دلته وایم ته حامد پیدا کړه چې حامد ګوره حامد پیدا کړي او کزه الته په تور د مثال دا د حامد نوم ما نه هیر شو یو فایل کمپیوټر کې ما سره د نوم را نه هیر ده خو هغه د فایل په منځ کې کوم کانټینټ کوم معلومات او جزئیات چې هغه په یاد مې ده هغه مې په یاد ده خو دغه نوم د خپل فایل ما نه هیر ده. اوس که زه دلته هم ورته لیکم د ما په یاد ده هغه کې هم وو هغه هم ما ته نه باسي یوازې هغه فایل نومونه چې دي که نه د فایل نوم هغه هم باسي هغه کانټینټ په منځ کې هغه جزئیات چې دي هغه ما ته نه باسي. او چې کله دلته راسو دغه آپشن ورته آن کو سرچ کې راسو دا ورته دا چیک باکس دا ټیک مارک دلته بیا څه کوي ګوره حامد راو بس چې شه ده ځکه هم په چیش کې ده یواز په حامد کې ده کنه انور کې شته ده نشته نو حامد ذکر راو باسه چې د په منځ کې د په جزئیات کې چې شی لیکل ده دلته هم شته ده دلته دا هم شته یعنی دغه آپشن تاسو ان وساتئ چې کله یو نیم وخت کمپیوټر کې سرچ کوي یو فایل درنه ورکی خپل نوم درنه هېري خو د په منځ کې کوم معلومات یې هغه په یاد ده نو هغه ورته په سرچ کې ولیکه په هغه بیا څه کوي بیا درته باسي خو دا هم نه ده هم نور هم باسي ښه ګوره دلته هم ته ورته ولیکې نور کې څه رقم نو دا په غټ ایچ سره ده ښه هم څه کېږي ګوره دلته نور هم را باسي ښه ګوره په ایچ کې څومره دی هغه باسي او که ته دلته ورته هغه ولیکې هم ورته ولیکې ګوره دا سرچینګ کې دي ښه سرچینګ کوي نور هم باسي کوم نور څه دي هم فایل څه دي ګوره د فایل نوم څه ده فایل هم باسي او دننه کوم جزئیات څه پکې دي هغه هم باسي دواړه باسي ښه یوازې نه داسې یوازې دننه جزئیات یې هغه باسي او نور نه باسي دا تر کله دی چې پورې ورسېږي دا خو ډېر سرچینګ کوي که نه ځکه هر فایل منځ ګوري که هلته هم یې پکې هغه درته راباسي وخت نیسي بیا دا ډېر ښه وخت نیسي ډېر بیا دا ایسته راځو کنټرول پانل ته فایل ایکسپلورر آپشن دلته خلاص وکړه
جنرال هم ویلې ویو سرچ دا ټول خلاص. ها سٹور ډیفالت څه کار کوي؟ ریسټور ډیفالت چې کله دلته کوم تغیرات کړی هغه بیرته خپل اول حالت ته هغه کوي. ګوره موږ تغیرات کړی دا ریسټور ډیفالت لیکه څه کوي ګوره دا دوه دانې لاړه دا چې پکس زه نه دا دی ای اپلای. بل راځو دې سره یو بل آسان برنامه بل به وایي او مهم هم ده چې هغه پروګرامینګ فیچر ده. دې باندې کله کلیک وکړي ګوري موږ او تاسو موبایل کې نه دا کوم شیان چې انسټالوو اپلیکیشن منیجر ورته وایي هغه بیل ځای ده کنه چې الته ځي هغه برنامه ته بیرته ان انسټال کوي بیرته څه کوي ان انسټال کوي. نو کوم برنامه سمون کمپیوټر کې انسټال کړی هغه ټول دلته راځي ګور ټول دلته دي دا څومره مې انسټال کړی هغه ټول دلته راغلي دي. خو لدی جنا کوي سو دا بیرته ان انسټال کو یا کته کمپیوټر کې یو څه انسټال ای نو تاسو معلومات نه کیسه آیا انسټال شوی دا او کنه دا انسټال شوی نو ته بدل تر راځي دلته ګورې څه دلته شته کنه کدل ته نه دا انسټال شوی کدل ته بیا انسټال شوی دا نو کزو غواړم چې غیر ان انسټال کوم په تاسو مثال دا ځپیا دا ما انسټال کړی دا وایم ان انسټال ګوره پاس شي دا چې کله ته انتخاب کې هر یو انتخاب کې بیا چې راځي دوه خطه کلیکي هیڅ هم نه راځي دلته ګوره چې کله په دغه یو برنامه باندې ته کلیک وکړي بیا دلته ان انسټال راځي دی باندې کلیک وکړه په مثال ځپیا دا زه وایم یس ځپیا دا ان انسټال کوم ګوره دلته بیا وای ته وایې چې دا ان انسټال شي نو شي سو ان انسټال سو بیا لاړو بل برنامه ټول کوي چې دې جنس څه کې ته ان انسټال کی اوس ور باندې یعنی نصب کنه بیرته نصب نه و باسي حذف کی بیرته بس